دا الله پاک مهربانه په خپلو بندګانو لکه څنګه چې تاسو وې ډېرې زیاتې دي. دیم یو مهرباني ده چې دا میاشت را باندې په خیر او عافیت سره او عباداتو سره تیره کړه. الحمدلله. الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته اعمال ښودلي دي، هغه امت ته ښودلي دي چې یاره دا امت په عمل باندې راشي، هسې نه چې دا غافله نشي. روجې ونیوې شوې اوس بس بل کال ته به د روجو انتظار کوو، نه، چې لږ شانتې دوی عادت وي، عادت یې جوړي. نو د هغه عادت د جوړېدو دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپلم دې میاشت کې د شوال دې میاشت کې 6 روجې به نیوې. امت ته هم دغه ترغیب ورکړی دی که تاسو دا روجې ونیسئ نو فضایل یې بیان کړي دي چې الله پاک په تاسو ته د 1 کال د روجو ثواب درکړي. او د 1 کال د روجو ثواب داسې دی چې 13 روجې مونږ هغه ونیوې او 6 ورسره د ونیسو، 13 روجې شوي او 6 یوې روجې ثواب په 10 چنده باندې الله ورکوي. نو چې 13 شوله په 10 کې ضرب ورکړي نو دا 360 روجې شوي او کال کې دغه 360 ورځې وي. نو دا ثوابونه الله یعنی داسې شوه لکه د چې ټوله کال روجه ونیوه. نو دا الله دا فضیلت مونږ له په دې 6 روجو باندې راکوي. نو امت له پکار دی، الله بندگانو له پکار دی چې دا روجې ونیسي. نو ځکه ټول کال کې به ونه نیسي نو دا به خدای پاک روزانه یوه روجه د ده دپاره حساب کړي لکه چې د روزانه روجه نیولې ده، ټول کال یې روجه نیولې ده. بیا زمونږ ډېر خلک د دې مسلې تپوس کوي چې دا مونږ پرله پسې ونیسو او که نه دا جدا جدا ونیسو. بعضې خلک دا وایي چې یاره ما خو په 2مه ورځ باندې د اختر روجه ونه نیوه، هغه شوال روجې. نه، ضروري نه ده. دا میاشته غونډه په دې کې چې کلم تاسو ونیوې 6 روجې هغه تعداد پوره کې، که 1 نیسئ، 2 نه نیسئ، 2 نیسئ، 3 نه نیسئ، بس خو 6 پوره کول دي چې 6 پوره شي. نو په دې باندې الله دغه اجرونه او ثوابونه ورکوي. او همراز به یو خبره ډیره ضروری هغه دا ده چې دا بنده د خپل اعمالو ته مغرور نشي چې یاره ما خو بس روجه کې عبادتونه وکړل او ما ډیر عبادت کړی دی او زه خو الله بخلیم، مغفرت راته شوی دی، بس اوس په بلستن واغوندم او بس پرو بزم، دا عمل ما ډیر کړی دی. حضرت موسی علیه السلام یو ځل ابلیس ته وی ته دا انسان کم داسې ګناه ده چې په هغې باندې زر رانیسې او ستا غلبه په هغه باندې وي، دا کومه ګناه چې دی کوي. نو هغه ورته یو 2-3 خبرې نور هم کړي دي خو یوې ورته دا کړې ده، وی چې کله یو انسان وی چې ما عمل ډیر کړی دی او ګناهونه هیر وي، وای بس دې زما قابو کې بیا ښه راځي. زه دې په خپل اعمالو باندې فخر کوم چې ما ډیر عمل کړی دی، بس روجه کې خو ما روجې هم نیولې دي، تراویح مې هم کړي، قیام اللیل مې هم کړی دی او ما چې دی نو تهجد هم کړي دي او ختمونه مې هم پکې 3-4 کړي، بس دا ډیر عمل ما کړی دی، بس دی که نه. نو دا ډیر عمل چې دا خپل عمل ته ډیر وی که نه، په دا د شیطان چال دی، دا تا راګیری دا شیطان. نو خپل عمل ته ډیر ندی ویل پکار. اوس هم چې دی نو هغه عادت جاری ساتل پکار دی. دا 6 روجې 7 شوال دا ونیسو. دغسې چې دی نو تلاوت چې مونږ کوم معمول جوړ کړی چې هغه تلاوت هم قایم وساتو. دغسې مونږ به قیام اللیل کو نو چې د شپې څه حصه یا کړ زیات نه وي چې 2-4 رکعاته نفل د شپې چې هغه مونږ هغه معمول جاری وساتو. نو دا اعمال چې جاری وي نو د شیطان غلبه برا باندې کم وي. او که نه مونږ خپل عمل ته ډېر ووایو چې بس مونږ خو بخلي شوي یو نو بس شیطان وایي دا مې اوس راګیر که بس. نو د شیطان د چالونو نه بزان ساتو، د شیطان په چال کې بزان نه راولو. صحیح. بل حضرت څنګه چې تاسو خبرو که چې یاره انسان 6 روجو نیسي نو دې باندې چې کوم دی پوره کال ثواب ملاویږي. نو که یو انسان هر شوال
دغه شپږ روزو دا معمول دا برقرار وساتي نو دینه دا معلومیږي چې ټول عمر یې روزه ونیوه. صحیح بالکل. قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو پروګرام اورئ صراط مستقیم د پښتونخوا ریډیو 92.2 د لارې د خپل قربان محمد صدیق همراز او ما سره زما ډیر محترم ملما حضرت مولانا سید الله صاحب دامت برکاتهم العالیه په دغه پروګرام کې ګډون کوي. راځو یو وړې شان د میته او د مینه پس بیا تاسو سره حاضرېږو چېرته هم مزئ موږ سره اوسئ. محبوب در سر اروخا پخوا کیو